پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یو روایت سوی دی چې ترمذی او ابن ماجه نقل کړی دی د عایشه بیبي رضی الله عنها څخه. دا مبارک فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. وای الله جل جلاله ته د لوی اختر په ورځ باندې هیڅ یو عمل محبوب نه دی پرته له تویولو د وینو، یعنې دا چې په دې ورځ باندې وینه تویول، اضحیه کول، دا عمل په دې ورځ الله عز وجل ته زیات محبوب ترین عمل دی. او دغه حیوان چې د حلال کی دا به د قیامت په ورځ باندې راځي سره د خپلو شکرونو، سره د خپلو وړیو، سره د خپلو هغه اډوکو د دې ټولو سره به راځي. نو دغه د ده په نیکو اعمالو کې به حسابل کېږي. او همدا ډول یو بل روایت کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ما هذه الاضاحی، دا اوس څه شی ده اضحیې او د اختریان چې موږ کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام طریقه ده. صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دې کې نو موږ ته څه راکول کېږي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د هر ویشته په بدله کې به یوه نیکي درکول کېږي. صحابه عرض وکړ یا رسول الله پر دې پسه خو ډېرې وړۍ دي، دا څونه وړۍ چې دي د دې وړیو د هر ویشته په بدله کې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې هو د هر ویشته په بدله کې به یوه نیکي درکول کېږي. قربانی کا وفامینا خوشحالی کا ومومنا، خوشحالی کا ومومنا دنیک مرغ اختر رزدا شعمل دنا حرمینا، شعمل دنا حرمینا.